الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طالبانو په صلات جنازه کې څلور الله اکبر دغه څلور الله اکبرونه ویل پر دې باندې د څلور مذاهب اجماع راغلی ده چې الله اکبرونه په جنازه کې څو دي د جنازې په منځ کې څلور دي. تعویض الاول 495 عمدة القاری شپږم جلد 111 دوهم هغه دغه ډیره شایسته خبره ده چې د جنازې د لمانځه تکبیرونه واجب دي. تکبیرونه به سړی نه لري په مابین کې که دغه دعا ونیسي سړی ساکت وي هم پروا نه کوي. خو ماسې افضل دا دی چې دوه خو به نو سړی وایي نو سنت مستحب دغه دی خو الله اکبر نو ضروري دي. دوې خبرې. دریم که چیرې طالبانو دغه ځای ځکه دا خلک پر دغه باندې ولاړې وای د جنازې نیت ور وښیه د جنازې نیت ور وښیه دغه اوس څنګه خبره ده د الابتاء بتوفیق الله تعالی دغه نه غواړي چې ما چې په زړه کې دا وي چې ما چې په دغه خبرې چې جنازه ده بس خبره خلاصه چې ما هغه شیخ الاسلام وایي دی راولال کسې بالا دا پوښتنه کوي وایي د صلات تسبیح نیت څنګه دی د صلات د حاجت نیت څنګه دی او دغه رقم د صلات تهجد نیت څنګه دی د اشراق والا نو نیت څنګه دی شته وای اشراق کو بس دغه نیت دی شته هغه څاش بس دغه نیت شته تهجد کو دغه نیت دی نو دا بیا څه خبر د طالبانو نیت اصلي عبارت دی د قلب صدا په خله چې زموږ علما راولي دي دا ډیر روسته مشروع شوی دی. امام صاحب په زمانه کې لا نو دا نفس د فرض دغه چې هموم او غموم کارونه ډیر سو ما چې د خلیه پر دازره باندې اعانت چې خله سم کی نور که چا زړه چا په داخله پر زړه اعانت چې زړه ما چې سم کی په زړه کې دانه سم دا نه ده د خلیه نیت هغه ډیر علما او بدعت ورته ویلي نو ښه خبره ده چې تاسو څوک وکي هغه د زړه نیت وکي هغه بس دا کده چې ماشي تاجد نیول ته نه غواړي باندې دی په څلور تکبیر بیان دی چې نیت ورته کوي څنګه ورشي نیت کوم د زړه د اخلاص هرمن کوم فرض کې پای په څلور تکبیر ثنا وایم خدای لره درود وایم پر محمد رسول الله دعا کوم دغه اجر میت لره مخ دې پر لور د قبله شریف ته دې ځای ته وګورئ سړی په دابل نیت کې سړی دې وای دا دوه پروګرام کې هغه دوانه مخارانه چې برای شوق چې نماز څنګه سره فکر نه سړی په دا فرض منځ کې دې وای چې خدای پاک زنیت کوم د څلور رکعات فرض مازګر هغه څلور رکعات اول دوه رکعات ډک کوم دوتش کوم په دوه رکعات اولو کې سبحان وایم پس الحمدلله وایم پس هغه صورت په نوم ورته سودا د قل اعوذ بالفلق وایم او په دوم رکعت کې بیا چې الحمدلله مې ول قل اعوذ براز په بابل کې شته ما تایات وایم ګور الله مسؤل نه وایم او په داسې به څوک نه وای نو خو ته ما د رکعتون د ګټې ساکت راو رکعت په شداوم دا نشته طالبان. څلورمه خبره دا ډیره نادره دغه څلورمه لا بله کوي پنځمه به نادره کو څلورمه دغه ده دا خلک به دغه اخیستې وي چې یو رکعت جنتیر شي چې ماشاء الله اکبر و بیا د شرکت نه ورسره کوي که یو الله اکبر وسوي که دوه که ته ورلې که در معلوم وه چې تا الله اکبر وسره در معلوم و چې دوه تېر سوي دي بس پر هغه دوه باندې دا وروسته بیا دا دوه را وګرځوه اوس په هغه کې ورسره شریک شه چې عادی په اخته دی او که نه و در معلوم بس ته سبحان ووایه وروسته چې ده ورځه خو ته حسابه راسي چې یو پاته دی یا دوه پاته دی چې پر هر ځای باندې ده څوک وګرځاوه سلام وګرځوه مابکې ته را وګرځوه دا یې څو په مابکې کې ته به سپکې دا یې څلور پنځمه خبره تر سلام مخکې به امام مقتدیان دواړه لاسونه ایله کوي بیا به سلام ګرځي تر سلام مخکې به امام مقتدیان دواړه لاسونه ایله کوي وروسته به سلام ګرځي خو دا واجب نه دی که چا نه وکړي سخت انکار پر وکړي لیکن سنت طریقه د رسول الله دا ولې قاعده هم دغه وایي تر څلورم الله اکبر وروسته ذکر شته چې ذکر دی ویډیو لاستول پر دا بسته دا واجب دی که د ګور دا واجب ده څلورم الله اکبر سړی وایي بیا وروسته ذکر شته نو خو هېڅ شی لا نشته لیکن شی نه وي نو په هغه ځای کې سړی لاس پر نامه نیسي یا نو د دغه وجه چې څلورم الله اکبر یې ماسې ووایه چې ماسې ووایه بیا به نو څوک یې بس په دې لاسونه یې لکۍ را چې علاقې که امام دی که مقتدی دی وروسته به سلام ګرځي وروسته بیا د څوک ګرځي سلام دغه پنځه خبرې هغه ډېرې هغه خوندورې خبرې دي چې دا چې دا بیا انعام الباري څلورم جلد 498 صفحه په دې خو مو انشاءالله سر خلاصو دغه طریقه ده خدای پاک دې وکړي سر په خلاص شي والله سبحانه